د فصې د اختر نه شپږ ورځې مخکې عیسی بیت انیا ته چې العازر پکې اوسېده یعنې هماغه سړی چې هغه د مرګ نه وروسته بیرته را ژوندی کړی و راغی. هغوی هلته د عیسی دپاره د ماښام ډوډۍ تیاره کړې وه. مرتا د هغوی خدمت کاوه او العازر هم د عیسی سره ډوډۍ ته ناست و. په دې وخت کې مریم یو بوتل قیمتي عطر چې نیم لیتر او د یو ډول خالصه خوشبویه ملهمو څخه جوړ شوي وو راواخیستل او د عیسی په پښو باندې واچول او د هغه پښې په خپلو ویښتانو باندې وچې کړلې او ټول کور د عطر د خوشبویۍ نه ډک شو. خو یهودا اسخریوطي چې د عیسی د شاګردانو څخه و او وروسته یې د هغه سره خیانت وکړ وویل دا عطر ولې د 300 سپینو زرو په سکو باندې خرڅ نه شول چې پیسې غریبانو ته ورکړل شوی وی. هغه دا خبره د دې دپاره ونه کړه چې ګینې د هغه سره د غریبانو غم و بلکې په دې خاطر چې هغه خپله غل او څرنګه چې هغه د پیسو د ساتلو مسؤلیت په غاړه درلود نو اکثره وخت به یو څه پیسې د خپل ځان دپاره پټولې. عیسی وویل د هغې سره کار مه لرئ، هغې زه د ښخولو دپاره تیار کړم ځکه چې غریبان به تل ستاسو سره وي خو زه به تل تاسو سره نه یم. زیات شمیر خلک خبر شول چې عیسی په بیت انیا کې دی نو هغوی هلته ورغلل یوازې د دې دپاره نه چې عیسی وویني بلکې العازر چې عیسی را ژوندی کړی و هم وویني. نو مشرانو کاهنانو پریکړه وکړه چې العازر هم ووژني ځکه چې د هغه له امله ډیرو خلکو هغوی پرېښودل او په عیسی باندې ایمان راوړ. په بله ورځ ګڼ شمېر خلک چې د اختر دپاره راغلي وو خبر شول چې عیسی اورشلیم ته را روان دی. نو هغوی د خرما د ونو څانګې واخیستلې او د هغه مخې ته ور ووتل او چغې وهلې ژوندی دې وي مبارک دې وي هغه څوک چې د څښتن په نوم راځي مبارک دې وي د اسرائیلو پاچا. عیسی یو کوټی پیدا کړ او په هغه باندې سپور شو لکه څنګه چې د خدای په کلام کې لیکل شوي دي. ای د صهیون خلکو نور مه ویریږئ ګوره ستا پاچا دی را روان هغه سپور دی په کوټي باندې. په اوله کې شاګردان د دې شیانو په معنا باندې پوه نه شول خو کله چې عیسی خپل جلال ته ورسېده نو هغوی ته ور په یاد شول چې دا شیان د هغه په هکله لیکل شوي وو او د هغه سره همداسې وشول. کله چې عیسی العازر ته غږ وکړ او هغه یې را ژوندی کړ او د قبر څخه یې راوویست نو زیات شمېر خلک هلته موجود وو. هغوی چې څه لیدلي او اورېدلي وو د هغې په هکله یې نورو خلکو ته شاهدي ورکوله. نو ګڼ شمېر خلک د هغه هرکلي ته ورغلل ځکه چې هغوی اورېدلي وو چې عیسی دا معجزه ښودلې وه. نو بیا فریسیانو یو بل ته سره وویل تاسو ګورئ چې موږ هیڅ نشو کولی ټوله نړۍ هغه پسې روانه ده.